इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि दना چې الله جل شانه دا دومره لوی کار اخیسته دی او دومره قبولیت او مقبولیت چې الله جل شانه ورکړی دی، یو خو د دوی هغه خپل مهنت هم ډېر لوی مهنتونه او خوارۍ کړي دي. د دې نه علاوه اصل سبب او باعث د دې دپاره د دوی هغه والده محترمه مکرمه وه چې د ابتدا نه د اول نه د والدې پړه کې دقه خبره وه چې الله جل شانه ما ته اولاد راکوي، زه به دا د دین خادمان جوړم او د رسول الله علیه صلات وسلام د احادیثو مبارکو د هغې په خدمت کې به لګوم او دې دپاره به وقف کوم. الله جل شانه ورته اولاد ورکړلو، نو په دې کې د یو بچي نوم یې دی محمد او د بل بچي نوم یې دی احمد او د خاوند نوم یې اسماعیلو. چې کله الله جل شانه دا اولاد ولا ورکړلو، نو دغه امام بخاری رحمت الله تعالی علیه چې د خپل نوم محمد دی، دی له د 3 کالو عمر کې دی چې یو طرف ته ازمایش پیدا راللو چې والد سے بی وفات شو. ظاهره خبره ده چې د څنګه تربیت د یو ماشوم د پلار په موجودګۍ کې کیږي، دا شان تربیت دا د پلار په غیر موجودګۍ کې نشي کېدلی. خو چې کله الله جل شانه چاته نیکبخته خوشبخته بیبي ورکړي وي، نو هغه د دې پلار د سترګې دا په دې خپل اولاد باندې بیا یخی د دې د یخوالي سبب جوړیږي. ورته چې کله دا خاوند د دې بیبي وفات شولو د امام بخاری صاحب والد صاحب، نو ظاهره خبره ده چې پریشانې خو راځي، خدا نیکان خلق په دې باندې رسول الله علیه صلات وسلام فرمایي چې پریشانې ډېرې راځي. رسول الله علیه صلات وسلام نه تپوس وشولو چې د ټولو نه زیات پریشانی او ازمایشات تکلیفونه په چا ډېر راځي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې انبیاء کرامو باندې. په دویم نمبر کې سختې تکلیفونه چې راځي هغه په نیکانو خلقو باندې راځي. نو چون کې نیکه بیبي وه، ښایسته نیت او ښایسته ارادې وي، نو ازمایشات پې رالل، خو الله جل شانه په دغه ازمایشاتو کې ورته استقامت هم ورکړو. د بچی تربیت کوي، د هغې نشو نما کې اخته ده، بل ازمایش پیدا راللو چې دغه بچی چې د دې مور ورته ډېر زیات امیدونه وو، په وړوکوالي کې په سترګو باندې ړوند شو، د سترګو نظر یې لاړو. نو والدې مخکې نه هم پریشانه غمجنه، او بل طرف ته د غم د پاسه پې دا بل غم راللو، پریشانی پې رالاله، نو ډېره زیاته پریشانه شوله. خو چې د چا د الله سره ربط او تعلق وي، هغه ته الله سکون ورکوي، هغه مطمئن وي په دغه پریشانو کې هم. مخکې هم د الله سره تعلق او چې کله دغه حالت او کیفیت رالو، نو دغه تعلق نور هم د الله سره زیات کړو. نو هر ټیم د الله نه دعاګانې سوالونه، تر دې پورې چې الله جل شانه د دې آواز واورېدو. د شپې اوده د خوب کې ګوري، ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ورته خوب کې رالو. تپوس کوي تېنه چې بیبي ولې خفه یې؟ وی خفه زه کیما چې زما یو یتیم بچی دی او د هغه په باره کې خو زما نیت دا و چې دی به د رسول الله علیه صلات وسلام
دا حدیث مبارکه او دا هغه خدمت بکئی. خو هغه بچه هغه پسترګو باندې اړون شولو، نو زه په دې باندې خفه یم او پریشانه یم چې دی خو په دې حالت کې سفر نشي کولی او د علم د حاصلولو دپاره خو ډېر زیات تکلیفونه دي، سفر دي، په دې پریشانه یم. نو ابراهیم علیه السلام ورته خوب کې فرمایي چې بیبي پریشانه کېږه ما، الله ستا د بچی نظر واپس کړو. چې کله د خوب نه را بیدار شوله، سحر شو، بچی د خوب نه را بیدار شو، الله جل شانه نظر ورته واپس کړی دی او کامل مکمل نظر الله جل شانه ورته واپس کړی دی او دومره تیز نظر الله جل شانه ولا ورکړو چې دی په 18 کلنې کې 18 کال عمر دی او مدینه طیبه کې دی پاتې کېږي. دغه وخت کې د سپوږمۍ په رڼا کې یو لوی تاریخ لیکلی دی. د سپوږمۍ په رڼا کې مونږ خو ځان ته څومره لیټونه ولګو، بیا پسې چشمې م واچو او د هغې نه بعد څه په خوارو یو ټکی راته ښکاره کېږي، لیکن هغوی د سپوږمۍ په رڼا کې په 18 کلنۍ عمر کې چې 18 کاله عمر دی هغه وخت کې یو عظیم تاریخ لیکلی دی. الله جل شانه سره چې د چا ربط او تعلق وي الله هغوی له رضایې کوي نه